علماء وايي تفسیر روح البیان کې یو ورځ یو مدرسې ته یو طالب راغی، استاد سره یې ډېر وخت تیر کړ. تاسې چې دلته ناست یئ طالبانو څومره انسانان یئ، په هر یوه کې بالقوه یو صفت سته. دا صفت بالقوه پیل ته راوباسه او دا په چا راویستل کیږي؟ په کار کولو چې په سړي کار وکړي که نه. دا 100 نفره که هر چی شي تاسې نه که هر رقم ته کار واخلو اخیستی سي مربیانو تربیه کوونکي. تاسې نه داسې کار نه بې درته وایم، زه خپل هوښیار خلک یې پوهېږئ. بالقوه هر څه درکې سته ده، خو چې هر چاته په لاس ورسئ نو هغسې کار درنه اخیستی سي. ولې ځکه تاسې کې هر قسم قوه سته ده، خو الله پاک مو داسې مربیانو ته واروله چې د اسلام په خیر استعمال سي. نو چې شاګرد ورته راغی او ډېر وخت یې تیر کړ، دا شاګرد د استاد ته ډېر داسې ځان هغه کو چې یعنې زه خو ډېر د کمال چښتن یم، ته ولې ما ته ډېره توجه نه کوې؟ وخت پې تیر سو. استاد ورته ویلې چې سړی ما ته پته لګېږي نو ته ولې ځان وینه، زه ما سره کله اسرار شریکوه که نه. نو ویلې سړیه ته زه چې د تا په دې باطن کې وینم، بالقوه چې در کې وینم، ډېر د کمال چښتن نه یې. ولې مې؟ وایي نه په تنګ یې که دا استاد ورته ویلې صحیح ده، زه یو کار کوم. وی څه کار کوې؟ وی په یو سور دې خبروم. بله ورځ ته یو بل شاګرد د دې استاد په دې مدرسه کې دا شاګرد یې پټ که، دلته یو پسه حلال که او دا پسه یې بوجۍ کې واچو. نو په دې وخت کې د شاګرد راننوته، دا چې ډېر غوښتنه کوي چې ما په رازونو خبر که. چې راننوته نو چې وی کته استاد وی دا څه کوي؟ وی دا مې پلانکی شاګرد حلال که. غوسه مې ورته راغلې، وی څه وایې؟ وی چېرته دې واچوي؟ دې بوجۍ کې مې اچولی ده او ته کوشش راسره وکړه چې همدلته یې کوټه کې دفن کړو. وی زه صحیح ده، جای راغوچ که دفن یې که. ډېر وخت ووته، د شاګرد پلار مدرسې او مکتب ته راغی او د استاد ته ویلي چې د ما زوی وي بس بلکل ښه د سبق وایي روان ای بیرته رخصت که. چې رخصت یې که هغه راغی، دا سړی پسې وروته د طالب او دا شاګرد پسې وروته او د پلار ته یې ویلې پلاره درته ویللی یم نسم خو درته به ووایم. پلار زوی دې شته ده؟ نه زوی دې حلال کړی ده. چا حلال کړی؟ استاد حلال. څه وایې؟ هلته یې دفن کړی ده. ورسه پلار ته